د نن ورځې مهمې پیښې تازه او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. پکتیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د دولتي عسکرو د یوې الوتکې د لوېدو له امله 10 تنه ټپیان شوي دي. د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې الوتکه د پکتیا په مرکز ګردیز کې لوېدلې چې په پایله کې د امنیه قومندان په ګډون 10 تنه ټپیان شوي دي. اوبو او برېښنا وزارت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست محمد ګل خلومي د ورپېښې ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا ورکړه. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نیکزاد ویل چې خلومي د روغتیایي ستونزې له امله له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. ننګرهار د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ قومي شورا پریکړه کړې که د دوی په سیمه کې هر شخص اختطاف، قتل، غلا په بدو کې د لور ورکړه او نور ټولنیز جرایم وکړي، قوم ته به د ناغې پر ورکولو سربیره حکومت ته هم وسپارل شي. ایران د ایران دولتي ټلویزیون ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې د ایران له لوري د عراق پر جنوب کې پر 2 امریکایي اډو د بلاستیکي میزایلو پر بریدونو کې 80 امریکایي عسکر وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي دي. بدخشان د بدخشان له پیښو سره د مبارزې ریاست وایي چې د دغه ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله یو کس مړ شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. اوکراین نن سهار د ایران خمیني هوایي ډګر ته نږدې یوه اوکرایني مسافر وړونکې الوتکه د 186 تنو سپرلیو سره ډکه رانسکوره شوه چې له امله د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو سپرلۍ هم وژل شوې. د دغې پیښې وروسته د اوکراین هیواد چارواکو د وژل شویو کسانو نومونه هم خپاره کړل چې په ډله کې نږدې 12 تنه د افغانانو نومونه هم پکې ډاګه شوي دي. بریټانیا د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر ایران غږ کړی دی چې بیا د په عراق کې د متحده ایالاتونو او ائتلاف ځواکونو پر اډو بریدونه تکرار نه کړي. ولسي جرګه نن چهارشنبې د ولسي جرګې غړو د عمومي غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال ویل چې د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ اوج ته رسېدلې دي. ګډ حکومت ته پکار ده چې له پوره احتیاطه کار واخلي. ننګرهار په ننګرهار ولایت کې د قبایلي مخورو ترمنځ جوړ شوي جرګې وړاندیز وکړ چې د تسلیم شوي داعشیانو قبایلي میرمنې او ماشومان د خپلو کورنیو ته ورکړل شي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د جرګې وړاندیز تایید او خپلو کورنیو ته د میرمنو او ماشومانو د سپارلو پروسه شروع کړې ده. کندوز په کندوز ولایت کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو برید کې 2 امریکایي عسکر وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ توپخانه سیمه کې طالبانو په هغه امریکایي عسکرو برید کړی چې یادې ولسوالۍ ته د عملیاتو په موخه راغلي وو. لغمان د لغمان ولایت په مرکز محترلام کې د 7 میلیون افغانیو په ارزښت د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نوم د یو پارک د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. چارواکي وایي دا پارک به شاوخوا 60 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې شاوخوا 7 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې ایران د افغانستان د جګړې اور ته پوکې ورکوي او نه غواړي چې دا اوږده جګړه ختمه شي. نوموړي په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران له اوږدې مودې راهیسې په نړیواله کچه د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او لا یې هم له دې تګلارې لاس نه دی اخیستی. روغتیا وزارت عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2019 کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله په 180 دولتي روغتونونو کې نږدې 2,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبان د افغان طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دوشنبې په ورځ د جنوري 6 وویل د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد قطر ته رسېدلی دی او د طالبانو د قطر دفتر له مشر او د دې ډلې له مرستیال ملا برادر سره یې کتلي دي. راشد خان چې په بیګ باش سیالیو کې د اډلي سټرایکرز لپاره لوبه کوي د چهارشنبې پر ورځ په پرله پسې 3 توپونو د سیډني سیکسرز 3 لوبغاړو سوځول. راشد خان په بیګ باش سیالیو کې 4م لوبغاړی دی چې هیټریک یا پرله پسې توګه 3 ځله هیټریک کوي. ولسمشر اشرف غني د ناټو د وس ملاتړ د سیسکا برخې مسؤلینو سره په کتنه کې د افغان نجونو د امنیتي عالي لیسې د ایجاد طرحه تایید کړه.